سلامونه. فحشا او مزي په دې هېوادو کې څه رقم دی؟ له بده مرغه باید دا ووایم چې زموږ زیاتره ځوانان چې مجرده دي د دوی یوازینی ارمان دغه ده چې اروپا ته ورسېږي چې دلته ښایستې نجونې دي او دا عشق بازي ده او دا ده. دا تر ټولو خطرناک فکر ده چې هر یوې لري او د دغه هدف دپاره راځي. دې هېوادو کې د دې ډول ښځو سره ورباندې غلط پلانونه لرئ دا تاسو دپاره ډېر ستونزې جوړوي. زموږ ډېر افغانان په دغه بدبختۍ باندې اوښتي دي چې کله هم دوی راغلي دي د یو نجلۍ سره نامشروع اړیکې ټینګ کړي دي، هماغه ښځه تللې پولیس ته خبر ورکړی دی چې دا کس پر ما باندې جنسي تجاوز وکړو او پولیس راځي او دوی تذکره کوي تر حده تر دې ځای چې دوی ته بیا د بند سزا هم ورکول کېږي. یا ډېر ښځې شته چې تاسو بیا د دغه کار څخه بلاک میل کوي او تاسو ته وایي چې دومره پیسې به راکوي که نه زه پولیس ته وایم. نو تاسو به ټول عمر کار کوئ تر څو د هغه ښځې پیسې پوره کړئ. نو دغسې حالاتو کې په دې فحشاوو خو ځان مه ګډوئ او د دې ښځو سره ارتباطات مه جوړوئ ځکه چې په دې هېوادو کې دومره هم په دې فاحشه ښځو باندې اعتبار نشته، دا ستاسو ژوند تباه کوي. دلته په ابتدا کې اړیکې جوړول اسانه کار دی مګر د هغه اړیکو پالل ګران کار دی. نو چې کله هم د افغانستان څخه راځئ کوشش وکړئ چې خپل د کار او غریبۍ په فکر کې واوسئ او ځان ته یو ژوند جوړ کړئ او خپل مشروع واده وکړئ، په اسلامي طریقه باندې واده وکړئ او خپل ګډ ژوند جوړ کړئ. دغه نامشروع اړیکې که تاسو ټینګوئ په دې کې ډېرې ستونزې جوړوي، ناروغۍ او ګناه او نور آفتونه شته. نو کوشش مه کوئ چې دغه برخې ته راسئ. دا برخې ته راتګ ستاسو ټول ژوند تباه کوي.